کوته د غریبۍ دې کور وران شي اوس مې ښه موټرسایکل درلودی رخشه واچي به مې چې راخیستی وي یو خدایه ولکه دا زما شنې ده دغه ایښې زه دې تا ته کور ورسوم دلته به کښېنو زه یو ساه به جوړه کړو کرار دا دیوالې ته تکیه وکړه څه کوې مدو کاکو خیر وعلیکم السلام محبوبه ښه یې په خیر یې څه کوې دا ساه جوړه ولې ساه دې سوځلې ده څه کیسه ده او مسلمانه الله دا دوا دا دونه دوا څه به کوې دغه مریض و اجي ساخته کښېنه ستا قربان ښه یاقوت مریض و چې ډاکټر نه وارلو اتې خو د یوې خوا غریبي ده په زه خدای که شی جوړېږي مریض و دا 2 ورځې هغه دادا یې راته وویل ولبویه زه اتې ما خو پیسې نشته اتې مې وزه ورله خرڅه کړه و دغه دوا یې راکړه ولکه دغه غریبي کې 6,000 افغانۍ نو دا ګروپ ګروپ تا په دوا کې زلې خو دغه ډاکټر راکړی ول دغه ګروپ در واخه 2 وخته بیا پر تشه خوا ورته لګوې دغه ګروپ ته ذاتي سماخستان دوا ورکړه دغه یو ګیلاس راکړی ذاتي دغه شان یې راواچول دغه یو دانه برش ته دغه ګولۍ دي ذاتي وام 6,000 افغانۍ نو تا دا څنګه ډاکټران خدای خلک دی بالا سړی غریب پیدا کړي سر یې نه په خلاصېږي خپلې دواخانې شیان په تاوانوي تا ګروپ څه کوئ تا ګیلاس څه کوئ د غاښو کریم دغه ګولۍ و دغه شیان ذاتي ما څه کړي وو حاجي محبوبه زما په خدای که سر په خلاصېږي خو دغه ګروپ یې راکړي ول 2 وخته بیا په تشه خوا ورته ولګویه دغه ګولۍ یې راکړې په تشه خوا بیا 2 وخته ورکویې دغه ګیلاس یې راکړی اتې نو زما څه سر په خلاصېدی تا خو ورته ویل مدو کاکو په ده خو ته ملامت یې دا خو درته وروړه دا شیان دا خو چې دغه اضافه راکړي دي دا یې ټول اضافه در کړي دي اوس دا ګولۍ په 1 پاکټ په کار وي زه تا ته ګورم 2 پاکټ د هر شی 2 او 3 پاکټه ګولۍ در کړي د غاښو برس کریم و ګیلاس و ګروپ دا شیان دا ټول اضافه شیان در کړي دي دا څه کوي دا نقصه ده اوس زه په دغه نیت ورغه مالګو سلماني بویي اتې به دا زما غریبي و دا زما سپینې ږیرې ته خو بې کتلي وو چې دغه سړی په دغه غریبي کې ولې دونه خطاب و کاشکې دی د غونه فکر کولی وه مدو کاکو په زه خدای خپله وزه مې ورته خرڅه کړه چې محبوبه ستاسو به څه پټوي یا دا خو مدو کاکو دا خو درته وروړه ډاکټران خو کپنکشان کې ستا سم ډاکټران هم سته ډېری بیا کپنکشان دي چې ورسې بالا مازې شان پر در تاوانوي دا هم د دوی دې نسي روزي چې دی ما په دې سپینه ږیره خطا کوي زما دغه غریبي ته نه ګوري نو دغه اوس مسلماني ده یا مسلماني په واقعیت هم مسلماني خو نه ده خیر د مدو کاکو دا شیان اوس بېرته واروړه دا شیان د هلک یوسه تر کوره پورې د هلک ورسوه پورې هلته کښېنوه دغه دوا دی به وکړو ګوره حاجي محبوبه ته چیرې روان زه خو اوس دغه د کوره سره راووتلم دلته د هلک ګاډۍ را ایستلې وله سمالڅې یې کړل سپورت یې د کوره سره شیان را ایستلي خو دی به وکړو کار خو نه لري زه به دی ورسوم کور ته اتې خو نقصه شته بېرته به راسه ته به هم راسره ولاړ شې اتې به سمه د مسلمانۍ دوا دې یا ډاکټران خو زه خو نه په پوهېدم نو ما دغه څه وربسو دغه دې خوښه ده خود مې خوښه ده ولې نه در سره ځم اوس تا ته اجازه ده زه به دی ورسوم ورته دی ورسوه راوله خیر اوسه راځه یاقوته زویه د ښو ختم ولکه یې په زه وخته که زه یم راځه زه بې در سره په شا خیر تا ته اجازه ده حاجي صاحب تا ته اجازه ده بیا زه پر دې راګرځم دغه یې مسلماني نه یې د اسماني زړه ته وختو نه یې د باندې ناوی کور کوي الله د زما سپینې ږیرې ته وکتو نه د زما غریبي مریضي ته وکتو دغه دوی دوا راکړ
په دوا کې یې ګروپ راکړی مسلمانان ګیلاسان یې راکړي دي ته وا ما د ناوې دپاره کور کاوه دغه ده ماته دوا راکړي الله